نکریزې ګاډې د سنگار د جوړېدو هغه تقریبا چې زم چې نن پورې په ودونو کې چلیږي کنه او دومره خوږه غانه ده د دې لپاره تاسو خاص لاچی ماچی خوري کوڅه وځي یاره لاچی خو نه خو بل د مړې له خیال ساتل پکاري اوس دا چې لکه پروګرام کې مونږ غانیو کو ستړي شو بیا په یخي وبوس کې نو خامخا او د لاچی خو دې کې دومره خاص ضرورت نه وي الله تعالی دې زموږ په ملک کې امن راولي او بس دا ګرانی دی خدای لګه ختمه کی ځکه چې هر سړی پریشان دی بس ورسته ورځ مهنګایی ده ګیسو نشته دی نه د ګیس بیلونه اسمان ته رسیدلی دي مجبورین هر انسان جمع کوي چې سبا نه کټ کوي ما سره دا وخت او وسل خیال موجود دي او سره خبر ته کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ولمخه د جی موږ زله بیا خرکلی وي مردن ترغلی وي جاوي سفساسو والي سید د پیزاس کې خپل پورم را جوړ کړ شو هدي په خوله بنتا سو سوال غواړي ډیره مننه شازیب بھائی بس ټول اول خو لکه د مردان د سیمې ته ډېر سلامونه او خاص کر بیا جاوید یوسفزی صاحب چیرې د کاری دا پروګرام را جوړ کو دا په 23 تاریخ باندې دا پروګرام موږ جوړ کړو خو هغه سو بس مسله غونډه پکې راغله نو هغه بیا موږ د منګل ورځ کې خدا نو زه بیا هم ډېر شکریا ادا کوم د جاوید یوسفزی صاحب او دا څومره د غیب مینوال چې د عجب ګل مینوال فدریشن او منجن ماما دي د تاسو د ټول ډېر شکریا ادا کوم او ډېر یو خپل پروګرام شو او ډېر مزه وکړي منجن ماما تاسو ته سن غواړي جی ګرانو زه اندو څنګه تاسو ته پته چې موږ سره وصال خیال بای ناست لري د پښتو د جبه د سندرغاړو لیجنډز د دی والد صاحب عمر غلې واغ سره خبرې اترې وکړلې انور خیال بای د سره وصال سره ناست دی خو کې دنه تاسو کوم واسي پني غونتی وصال بای ټول نو پیلا السلام علیکم وعلیکم السلام دغه خبره ده کنه چې تاسو ماشاءالله ډېر خپل आवाज دی تاسو یو غانا چې کم دا نکریزې ګاډې د سنگار د جوړېدو هغه تقریبا چې زم چې نن پورې په ودونو کې چلیږي کنه او دومره خوږه غانا ده د دې لپاره تاسو خاص لاچی ماچی خوري کوڅه وځي یاره لاچی خو نه خو بل د مړې له خیال ساتل پکاري اوس دا چې لکه پروګرام کې مونږ غانیو کو ستړي شو بیا په یخي وبوس کې نو خامخا او د لاچی خو دې کې دومره خاص ضرورت نه وي ما یو غانا کړی و 1100 کې 11 اوري خو هم ډیر زیاته وایرل شي و خو ما سي چغې مې پکې والي وي کنه خو لکه دا ډیر ګران کار دی لکه څنګه چې تاسو ته وصال بای وی چې لکه لاچیم پکار د خو لکه لاچین علاوه د پریز ډیر زیات پریز پکار دی کنه وصال بای مینوال له سخکوله اونته پیغام ورکول غواړي ځکه چې حالت هم داسې دي چې ملک ټول لټي پتی دی خلک نیم خلک په اسلام آباد کې دي بس الله تعالی دې زموږ په ملک کې امن راولي او بس دا ګرانی دی خدای لګه ختمه کی ځکه چې هر سړی پریشان دی بس ورسته ورځ مهنګایی ده ګیسو نشته دی نه د ګیس بیلونه اسمان ته رسیدلی دي مجبورین هر انسان جمع کوي چې سبا نه کټ کوي نو زمو حکومت ته دا اپیل دی چې برای مهرباني لګ د روزم را روانه ده نو لګ په لکه د خوراک په سامانونو کې لګ ارزانی راولي او بس عوام ته ریلیف ملاوي شي او نور څومره مینوال شي بس د خپل مشرانو عزت کوي قدر کوي نو ان شاء الله په هر ځای کې به کامیاب وي جی بالکل مینوال ډېر خپل میسج ورکو وصال بای څنګه چې لکه تاسو ته پاتره چې ګرانی ډېر زیات ډېر عروج سره ده او حکومت لا پکاري چې د مان لګون ته مخنیوي وکي او بل ټول امپورټ خبره چې لکه کم دی روزر روان د خپل مور پلار والدینو خیال ډېر زیات ساتي او چې کوم والدین دی هغه ته پکاري چې بچو له خیال ساتي ځکه چې روزر ډېر زبرګ میاشته د چم گاون خیال ساتي د غریبانو په ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې خپل تعالی چې کم دی هغه تاسو ډک ساتي خو گاون د طالبم خیال ساتي چې نه خالی پات نشي چې د اغیرو جماعت کوم سپراتی ډیر زیاته مننه موږ مخکې زو نور خبرم تاسو راکاو موږ سره اوسئ